واه اتلانو خو نن په بي پي ال سالیو کې نخرې وکړې دا چې سیکړې دی ویډیو را سره تر پای وګورئ په ډیر سبب وش ګرانو زړه ته رانږدې مینوالو السلام علیکم. نن د بنگلاديش په تجارتي لیګ کې د محمد نبي او نوین الحق لوبډلې مخامخ شوې چې د محمد نبي لوبډلې په 2 وکټو د نوین الحق لوبډلې ته ماته ورکړه او په روان لیګ کې دویمه بریا هم بخپل نامه کړه. د بنگلاديش تجارتي لیګ 15مه لوبه د سلهټ ټنډر او رنګپور رینجرز لوبډلو ترمنځ ترسره شوه. په پیل کې د لوبې پچه رنګپور رینجرز لوبډلې وګټله او لومړی یې د سلهټ ټنډر لوبډلې ته د توپ وهنې بلنه ورکړه. سلهټ ټنډر په ټاکلو 16 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوسیدو 133 منډې وکړې چې له ډلې محمد میتون 2 شرفانی رودرفورد 14 او لوبډل مشر مصدق حسین 15 منډې وکړې. نوین الحق هم توپ وهنې ته راووت چې 3 توپونه یې ولوبول خو کومه منډه یې ترلاسه نه کړه. د رنګپور رینجرز له لورې مستفیض الرحمن 3 محمد نبی لیوس ګریګوري مقید الاسلام او عرفات سني یو وکټ ترلاسه کړ. د 134 منډو هدف د رنګپور رینجرز لوبډلې په 19 اورونو کې ډیر په اسانۍ پوره او د 2 وکټو په توپیر سلهټ ټنډر لوبډلې ته ماته ورکړه. د دوی له لوري کیمرون ډیل پورټ 3 محمد نایم 13 او محمد نبی 13 ناسویدلې منډې وکړې. د سلهټ ټنډر له لوري نوین الحق 2 او عبادت حسین یو وکټ ترلاسه کړه. نو ډیره مینه مننه چې ویډیو مرا سره ولیدله. تر بیا بل ویډیو د الله پامان.